بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا دواړه سایډ بای سایډ کړو، خو اوس په دې لږ سټایلینګ کوو. که دې ته وګورو نو دې دا ټولو اول خبره ده چې فونټ دې دا کوم فونټ چې دی دا به برابر کړو، د دې فونټ سایز به برابر کړو. که زه دا انسپیکټ کړم او د دې فونټ سایز زه وګورم، نو د دې فونټ سایز اوس دلته کې دی 16 پکسلز، خو د دې دا کم دغه چې دی فونټ فیملی دا لږ برابر نه دی. نو دې له به زه سټایلینګ وکړم. زما چې کوم ویب سایټ دی د دې ویب سایټ کوم ټول ګلوبل باډي کوم ټیګ چې دی، باډي مطلب دا باډي ټیګ دی. په HTML څه پراپرټیز دي چې هغه انهریټ کیږي او څه پراپرټیز دي چې هغه نه انهریټ کیږي. لکه فونټ فیملی لکه چې اوس دا کومه فونټ فیملی ده، دا یو فونټ فیملی ده. که په دې باډي باندې زه یو فونټ فیملی اپلای کړم نو هغه به انهریټ شي. ټول چایلډ کلاسز څونه دي د دې ټول ویب سایټ په هغه فونټ فیملی چینج شي. نو زه په باډي ټیګ کې زه مطلب د باډي ټیګ مطلب زما د ټول ویب سایټ چې کوم فونټ فیملی ده هغه به زه چینج کړم. او زه به یې کوم چې دا فونټ فیملی او که بیا دا نه نو سین سیرف مطلب دا هغه فونټ چې په هغې کې دا ګوټونه نه وي. د دې نه مخکې چې اوس کوم فونټ شو کېدو دلته کې هغې ته ګوټونه که زه دا یو میډله پیمنټ کوم اوس وګوره دې کې دا ګوټونه دي. سین سیرف هغه فونټ فیملی چې په هغې کې دا ګوټونه او کټس دا پکې نه وي. نو فونټ فیملی ولا ما ویم که لټو فونټ فیملی دا ورته اپلای کېږي. که دا فونټ زما سره نه موجود بیا به سین سیرف هر یو فونټ څه نه څه فونټ په اپلای شي. نو دغسې شو. بل ژب چې زما ټول ویب سایټ کوم فونټ ویټ چې فونټ سایز چې کوم دی، که زه دې ته فرض که 40 پکسلز اپلای کړم نو زما د ټول ویب سایټ چې څونه فونټ سایز دی هغه به 40 پکسل شي. دا هم غټ شو 40 پکسل شو، دا هم 40 پکسل شو. خو زه به دا اول 16 پکسلز کېدم چې بای ډیفالټ په دې فونټ سایز زما د ویب سایټ چې هغه به 15 پکسلز وي. نو دا شو. بیا دې ته به دا کم ای ټیګ چې دی دا کم مینیو چې دی په دې کې دلته کې چې زه کله هاور کړم په دې ماوس له پاسه راولم نو دې ته لاندې دلته کې دا بارډر جوړیږي. نو دغه بارډر ورته زه ایډ کړم. د هغې دپاره به زه پراپرټیز اپلای کړم په څه باندې دا ای ټیګ دی. دا ای ټیګ په دې مین مینیو کې دننه په LI کې ای ټیګ موجود دی. نو دا مین مینیو شوه. زه به دې ستا ټارګیټ کړم مین مینیو په هغې چې کوم لیسټ آیټم دی په هغې کې ای ټیګ موجود دی. نو هغې ته به ځم چې بارډر باټم مطلب زه چې صرف بارډر اپلای کړم نو په دې کې زه ورله څه پراپرټیز ورکولی شم. لکه دا زه داسې هم کولی شم بارډر سایز بارډر 1 پکسلز او بارډر سټایل لکه یا بارډر کلر شو بارډر سټایل شو. دا ورته زه جدا لکه مختلف دي لکه ډاټډ سالډ. زه فرض کا سالډ بارډر اپلای کړم په دې باندې او بارډر کلر یلو. نو اوس دې ته چې کوم بارډر اپلای شو یلو بارډر ورته اپلای شو 1 پکسل خو ډېر کم دی معمولی شان که د دې زه 2 پکسلز کم نو 2 پکسلز دې ته یلو بارډر اپلای شو. خو دا درې پراپرټیز په دریو لاینو کې ډیفاین کولو بجای زه په یو پراپرټي لاین کې هم دغه کولی شم. بارډر زم چې 2 پکسلز بارډر وي او هغه به لکه مختلف ډاټډ هم کېدی شي مختلف بارډرز وي ډاټډ وي او فرض که زه یې کلر اوس ریډ واخلم نو ډاټډ ورته ریډ بارډر اپلای شو. خو زما ډاټډ بارډر نه دی پکار زما سالډ بارډر پکار زم چې سالډ بارډر ورته اپلای شي او دا یو کم کلر چې دا ډارک براون کلر دا کلر دی ورته اپلای شي. د دې کلر به هیکس کوډ زه دلته ولیکم او هغه ډارک براون بارډر دې ته اپلای شو. خو دا د څلور طرفونو نه دی. زه ویم چې صرف دې ته دا لاندې بارډر اپلای شو نو دې ته د بارډر په ځای باندې زه وکړم بارډر باټم اوس دې ته اپلای شو. بارډر باټم دې ته اپلای شو خو دا دغه ته ډېر نږدې دی. زه ویم چې دا دې لږ لرې شي نو دې له به زه پیډینګ ورکړم. دې څونه ای ټیګ چې دی دې له به زه پیډینګ ورکړم. پیډینګ ورته ټاپ او باټم ته 5 پکسلز اپلای کړم او لیفټ او رایټ ته ورته 8 پکسلز اپلای کړم. نو دې ته پیډینګ اپلای شو ټاپ باټم نم او لیفټ رایټ نم. خو اوس یو دغه دا دی چې دې ته دا بارډر چې دی دا اپلای شوی دی مطلب د قشان او زه ویم چې
کله په دې باندې زه ماوس له پاسه راولم نو هله دې ته دا بارډر یې هسې ورته نه وي. نو دلته کې به زه یو پراپرټي دغه کم ایډ کم دې ته سټیټ او بیا به فل کولون ولګوم او که زه دلته کې وګورم نو دلته کې مختلف سجیشنز ما ته ښایي چې کم زه وایم هاور هغه سټیټ چې کله په دې باندې ماوس له پاسه راوستی شي. دویم چې کله په دې باندې ماوس له پاسه راشي نو هله د دې ته 2 پکسلز سالډ بارډر اپلای شي او د هغې کلر دی دای او پیډینګ خو به ورته یا خو به د هاور نه بخیر هم دې ته پیډینګ وي نو دا پیډینګ دا به ورته دویم چې پیډینګ به ورته وي خو دا بارډر به ورته کله راځي چې کله دا هاور شي نو دې ته به لاندې دغه خړ بارډر راځي. اوس دې ته بارډر نشته چې کله هاور کو دې ته لاندې بارډر راځي. اوس یو ایډوانس پراپرټي په دې کې وایو که زه په دې باندې دلته کې دا هاور کم نو دا لږ ټایم واخلي او په قلاره غونډه کې راشي او ښکلی انیمیشن جوړوي چې هغه ډېر مزناک ښکاري. نو دغه انیمیشن دلته نشته دلته کې ډایرکټ شو کېږي. زه هغه انیمیشن ایډ کولو لپاره به پراپرټي ټرانزیشن پراپرټي ورته زه ایډ کم او مونږ کومه پراپرټي ټرانزیشن کول غواړو هغه پراپرټي کوم چې په هاور کې موجوده که زه چې بارډر باټم دا پراپرټي چې دا د دې ټرانزیشن دی وشي او زه چې دا د څونه ټایم فرض کړم چې د دې په 1 سیکنډ کې ټرانزیشن د دې وشي او دا زه ریفرش کم نو اوس دې ته ګوره دا 1 سیکنډ اخلي په 1 سیکنډ کې دا کېږي. خو د ځکه دې ته داسې ویم چې آل مطلب آل ورته زه ځکه دې ته زه کلر هم اپلای کوم. زه چې کله په دې هاور شي نو دې کلر دې هم چینج شي. کلر به هسې ایز ا ټرای زه دغه واخلم براون کلر دا به والم بل کلر به والو چې لږ واضح وي لکه دا به والو نو چې کله په دې هاور شي دا کلر چینج کېږي. زه لږ زوم کم واضح شي نو 1 سیکنډ دا واخلي دا کلر چینج شي. خو په دې کې که یو مسله دا ده که دې بارډر ته وګورئ نو دا اول نری ورو ډبلیږي نو دا لکوټې ښه افیکټ نه غورځوي. نو زه به داسې کار وکړم چې دې ته به دلته هم بارډر زه اپلای کړم. ټرانزیشن به زه دې ته ولیکم چې آل مطلب دا چې څونه پراپرټیز دي مطلب دا کلر دی هم ټرانزیشن د دې وشي د دې هم وشي. که زه ته آل ونه لیکم او صرف ورته یو ولیکم لکه کلر نو اوس به صرف کلر به 1 سیکنډ واخلي او دا باټم سره دا به ډایرکټ په خپله شو شي. اوس ګوره نو بارډر ورته ډایرکټ شو او کلر چې دی هغه ټایم اخلي. نو زه چې ورته دلته کې آل ولیکم مطلب چې څونه پراپرټیز دي ټول دي په 1 سیکنډ کې د ټرانزیشن وشي نو 1 سیکنډ اخلي. نو د دې دپاره به زه دې یو کار وکړم هغه دا چې دا بارډر باټم به له دې ځای نه راوالم دا به زه دلته هم اپلای کړم. که دلته کې زه فرض که دې ته څه بل څه کلر اپلای کړم نو وضاحت دپاره نو صحیح به شي. اوس دې ته دا بارډر دی چې زه کله راولم نو ورو ورو چینج شي. زه یم چې دا بارډر دلته کې ماته نه شو کېږي نو دا که زه یم چې د دې کلر دی بالکل غایب شي نو دې ټرانسپیرنټ چې زه دې ته اپلای کړم ټرانسپیرنټ کلر نو مطلب دا به غایب شي. نو که زه اوس دې ته وګورم د دې افیکټ به اوس ښایي. اوس هغه نریوالی که داسې لږ ساعت لږ کمنټ کړم او ویې ګورم نو فرق به تاسو ته محسوس شي. داسې نریوالی پکې راشي بیا ورو ورو ډبلیږي نو هغه دونه ښه افیکټ نه غورځوي لکه دا یو چې څونه ښه افیکټ غورځوي. خو 1 سیکنډ ټایم ډېر سیوا دی دا به زه یم چې 0.3 سیکنډ کې د دې انیمیشن وشي او د دې کلر دی دا یو نه دا کم ډارک براون کلر چې د ټیکسټ کلر دی هم دا شي. نو په دې کې موږ ټرانزیشن زده کړو چې ټرانزیشن به څنګه ایډ کړي. اوس که دا زه وګورم اوس په دا ډېر ښه انیمیشن دغه کوي لاندې ورته بارډر شو کېږي. یو مسله دا ده چې دا بره ډېر جنګېدلی دی نو دا کم دغه چې دی دې ته به زه مارجن اپلای کړم. مارجن به زه دا کم ان آرډرډ لیسټ دی دې ته به زه له پاسه نه مارجن اپلای کړم. دې ته زه مارجن اپلای کړم مارجن ټاپ د ټاپ نه زه 13 پکسلز مارجن اپلای کړم او دا زه ریفرش کړم نو دې اوس لکوټې ښه شو او ما له لږ سپیس راکړو او برابر ښکاري. اوس خو اوس هم دا لوګو چې دی دلته کې بره جنګېدلي دې ته هم لږ مارجن اپلای کوو نو دا کم لوګو چې دا بره ډېره جنګېدلې ده دا ښه نه ښکاري. نو دا کم هیډر چې دی زمونږ دا هیډر چې دا څونه راځي دې ټول هیډر ته به زه پیډینګ اپلای کړم. دا هیډر دی
دی هیډر ته به زه پیډینګ اپلای کوم. نو هیډر د پیډینګ لپاره هیډر سیکشن دا دی. ښه خبره دا ده چې زه سټیپ وایس ولیکم نو هغه به ښه ښکاري. دا دلته کې زه هیډر ټیګ ټارګټ کړم او دې له زه پیډینګ ورکړم. ټاپ او باټم ته ځم چې دې ته 10 پکسلز پیډینګ اپلای شي او لیفټ او رایټ ته 0 پکسلز پیډینګ اپلای شي. نو که دا زه اوس ریفریش کړم دا د هغه ځای نه دغه شو راښکته شو او اوس دې ته دا ټرانزیشن هم برابر ایډ شو. نو مطلب زموږ د هیډر کم سیکشن چې و هغه جوړ شو. هیډر کم سیکشن چې و هغه تیار شو. اوس په هیډر پسې ورپسې سیکشن چې دی په نیکسټ ټوټوریل کې چې به موږ دی دا کم سیکشن چې دی دا بیکګراوند ایمیج دی او یو هیډینګ دی پکې او یو پکې بټن دی. دا سیکشن به